زه د کعبې پر رب قسم خورم والله العظیم د الله په کور کې د کعبې پر رب د قسم خورم چې دې شي چې زموږ د ژوند څومره تباهي وکړو که دومره بل شي نه دی کړی. سلامونه ملګرو، د ابو حسان سواتي صاحب دغه ویډیو کلیپ ډېر زیات وایرل شوی دی چې په دې کې هغه د فیسبوک حوالې سره څو خبرې کړي دي. راځئ په ګډه یې اورو او په اخر کې د نورو ملګرو سره شریک کړو چې آیا دا قسم پلیټفارم چې راغلی دی نو زموږ د ژوند کې څومره تغییر راوستی دی. راځئ دغه بیان یو څو سیکنډه دغه واورو، باقي بیا خپل ملګرو سره شیر کړئ چې داسې کار کړي چې هغه یې ترې عبرت هم واخلي او د سبق په شکل کې هغو ته ورسېږي. ښه دا فیسبوک چې کوم دی دې شي زموږ د دې ژوند هغه برکت او هغه مزه او هغه تقوا او هغه هر څه ختم کړي. زه د کعبې پر رب قسم خورم والله العظیم د الله په کور کې د کعبې پر رب د قسم خورم چې دې شي چې زموږ د ژوند څومره تباهي وکړو که دومره بل شي نه دی کړی. د دین نه اخلاص کړو، د حیا نه اخلاص کړو، د عزت نه اخلاص کړو، د پیسو نه اخلاص کړو، د هر څه نه اخلاص کړو. د ګناهونو سره عادت شو. مخکې به د جنې د تصویر د خلکو ته داسې ګناه ښکارېده چې جنې تصویر ته څوک نه ګوري. د دې شیانو د لاسه د جنې هغه تصویر والله لازم که چاته څه ګناه ښکاري. زه به د خپله خبره کې انشاءالله صحیح یم، تاسو اتفاق کوئ که نه کوئ؟ څومره خلکو سره دلته فیسبوک کې دي یو دې پکې لاس اوچت کړي چې زما په فیسبوک کې د جنې تصویر نه راځي؟ یو دې پکې لاس اوچت کړي چې زما په انټرنیټ کې زه چې کوم استعمالوم پای کې د جنې تصویر نه راځي. یو دې پکې دا ووایي چې زه چې کوم انټرنیټ استعمالوم په هغې کې د انډیا د ډمان نه راځي او پای کې د پښتنو د ډمان نه راځي، پای کې سندرې نشتي، پای کې فلمونه نشتي. په دې خبرونو کې د نه د هر څه پرېږده، په دې خبرونو کې د نه څومره جنکۍ راځي. دا ټول ګناهونه دي. زموږ سره عادت شوي یو، بس هغه ګناه راته سره ګناه نه ښکاري. خپل ځاني والله لازم ماته خپل ځاني د ژوند څه بې برکته ښکاري. مخکې داسې نه و. واقعا دا بیان موږ واورېد او واقع دی چې داسې هم ده څنګه چې ابو حسان سواتي صاحب ویله. ډېر زیات یو عبرتناک بیان دی ځکه چې دغه سوشل میډیا چې راوتلې ده زموږ په زړونو کې چې کوم دی دغه سوشل میډیا ننوتلې ده او هغه د زړه سکون چې کوم دی هغه ختم شوی دی، هغه مینه ورورولي او محبت چې کوم دی هغه د زړونو ننوتلی دی. نو د دې حوالې سره مفتي ابو حسان سواتي صاحب ډېر زیات ښایسته بیان کړی دی. الله دې وکړي چې دغه بیان زموږ په زړونو کې راشي او دغه د سوشل میډیا استعمال چې کوم دی هغه موږ لږ کم کړو او دې سره چې کوم دی زموږ زړونو ته سکون او راحت میلاو شي. ډېر زیاته مینه او احترام. والسلام.